مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ته د غزني ولایت د اوسیدونکو د ښه لاسرسي په موخه د سلام مخابراتي شبکې 26 نوي سایټونه د دغه ولایت د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه 1560 مخابراتي سایټونه جوړ شوي چې له دې ډلې 26 په غزني ولایت کې دي. د ټول هیواد لپاره بیا په مشخص ډول هغه سیمې چې له مخابراتي خدمتونو بې برخې وي د هغې لپاره تقریبا 1560 مخابراتي سایټونه په نظر کې ونیول چې له دې ډلې 26 مخابراتي سایټونه غزني ولایت ته ځانګړي شوي. بیا د غزني ولایت هغه سیمې چې په مطلق ډول باندې محرومې وي او هلته مخابراتي خدمات موجود نه وو د دې لپاره دغه چاره پیل شوې وه. د مسؤلینو په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي چې د مخابراتي خدمتونو بیې هم راکمې کړي. و در سال 2025 اول جنوری وزارت مخابرات ریاست اترا قیمت‌های جدید از طریق کنفرانس مطبوعاتی به مردم ارائه نمود که به اساس از او یک سقف جدید دیگه تعیین شد و فعلا یک جی بی اینترنت در افغانستان به اساس سقفی که تعیین شده 95 افغانی است و همچنان در بخش مکالمات قیمت‌های آن نت قبلا پیش از سقف که در افغانستان تعیین نشده بود قیمت‌های آن نت بیشتر از 3 افغانی الی 3.5 افغانی بود که در سقف اول برشان قیمت تقریبا 1.85 افغانی تعیین شد و فعلا برشان 1.30 افغاني تعیین شده. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي د دغه سایټونو له جوړېدو خوښ دي او وایي چې پخوا د مخابراتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ وو خو اوس دا ستونزه تر ډېره حده حل شوې ده. زه خپله یو تعجب مثال در کوم چې کله به یو وایس مسیج چېرته لیږل نو ما وزرم ډېر د یعنې به بام ته ختم خو اوس لله الحمد د سایټو په جوړېدو سره په کور کې ناست یو یعنې هم انټرنیټ کار کوي هم تلیفون کار کوي یعنی خلق له سهولتو سره زیات سهولتونه ورته برابر شوي دي. له دې خو بیخي زیات موږ خوشحاله یو او مخکې موږ ستونزې وې بامو کې به بامو ته به خاتو بیا بلته موږ مثال واتساپ و دا شیان کاتو او ثبتیانې به کولې کته یو څه کار نه کوه اوس په عین حال کې کوټو کې هر ځای کار کوي نو ډېر ځینې خوشحاله یو. په غزني ولایت کې د مخابراتي شبکو پراختیا په داسې حال کې روانه ده چې تر دې وړاندې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د مخابراتي پوښښ له کمښت سره مخ وي. هغه ستونزه چې د نوي سایټونو په ګټه اخیستنې سره به تر ډېره حده راکمه شي.